طالبانو ته د پاکستان خبرداري د پاکستانی طالبانو تحریک ته له پناه ورکولو لاس واخلئ. د کابل غږ یا وایس اف کابل د یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او ښې چارې. د بشپړ راپور لپاره د دې ویډیو تر پایه ملتیا وکړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اختلافاتو په دوام اسلام آباد طالبانو ته خبرداري ورکړې چې پاکستانی طالبانو ته له پناه ورکولو لاس واخلي. واشنگټن پوسټ نن یکشنبه د اپریل په 27مه راپور ورکړی چې دا خبرداری په خوست او کونړ ولایتونو کې د جمعې شپې له بمباریو وروسته ورکړل شوی دی. د واشنگټن پوسټ د راپور له مخې پاکستان تر اوسه د افغانستان د تورنو په هکله د نظر له څرګندونو ډډه کړې، خو طالبان یې تورن کړي چې د پاکستان د مخالفو ځواکونو بریدونو د درولو لپاره هیڅ کار نه کوي. واشنگټن پوسټ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیانیې له قوله ویلي چې ژبه یې په غیر عادي توګه تونده شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیانیه کې راغلي ترهګر د افغانستان خاورې له سزا پرته په پاکستان د فعالیتونو لپاره کار اخلي. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت شارج دافیر ورغوښتی او پاکستان طالبانو ته د پناه ورکولو په هکله خپل اعتراض ورته اعلان کړی و. دا اعتراض په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان پر ختیځو سیمو د پاکستان د هوایي بریدونو په پایله کې له 1.5 زیات ملکیان وژل شوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له دغه برید وروسته پاکستان ته خبرداری ورکړی په دې اړه د افغان زغم مه ازمایي او دا تېروتنه بیا تکرار نه کړئ، پرته له دې به ناوړه پایلې ولري. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو جدي ملاتړی بلل کیږي او د جمهوریت نظام له پاشل کېدو وروسته یې له نړۍ سره د دې ډلې تعامل مدیریت کړی دی. ګرانو لیدونکو، له دې چې د دې ویډیو تر پایه راسره وئ مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ.